در معنا آنچه ولی کند از بدی و ناپسند، مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن. در معنای آنکه په معنا وکي د دې کې آنچه ولی کند هغه چې اولیاء کرام یو کار کوي از بدی و ناپسند، چې یو بد کار یا ناخوښه کار چې ستا په فکر کې هغه ناخوښه او یا بد کار دی، داسې یو کار کولی وکي، مرید را نشاید گستاخی کردن. د مرید دپاره نشایي چې دی گستاخی وکي، سپین سترګي وکي او همان فعل کردن او هغه فعل وکي. په دا پښتو کې یو متل دی، مشهوره خبر ده، وایي چې ملا څه درته ویل هغه کوه، چې ملا څه کول هغه مه کوه. دا خبر به مو اورېدلی. پښتو کې یو مشهوره متل دی، وایي چې ملا څه ویل هغه کوه، چې ملا څه کول هغه مه کوه. یعنی د ملا د اعمالو اتباع مه کوه، د ملا د کردار اتباع مه کوه، د ملا د ویلو او د وینا اتباع کوه. چې درته ویل چې دا وکړه نو کار کوه، او چې هغه کار د په خپله کوه په هغه کار مه پسې کېږه. نو دا د ساده خبره نه، دا د ډېر حکمت خبره ده. په دې کې ډېر حکمتونه شته. د ډېرو انسانانو ناکامي په دغه کې ده چې دوی د تشبه په خاطر د پیشو په رقم باندې یو د بل په پیشو و تقلید باندې یو کار وکړي، هغه کار د دوی په ضرر باندې تمام شي، هغه دوی ته ډېر نقصان وکړي، ډېر تاوان وکړي. که حلوا طبیب را زیان ندارد اما بیمار را زیان دارد. یو سړی دی، ډاکټر دی، په خپل طبیب دی، جوړ روغ صحتي دی، دی که خوږې الواوې خوري تاوان نه ورته کوي. اما بیمار را زیان دارد، که چیرې بیا ناجوړه سړی هغه راشي او هغه الواوې وخوري، نو هغه د شکرې ناجوړي لري یا نور تکلیف د معدې لري، هغه ته نور هم تکلیف ورزیاتوي. نو مرید په مثال باندې د مریض دی او مرشد استاد هغه په مثال باندې د طبیب دی. نو طبیب چې و مریض ته ووایي چې وایي دغه کار وکړه، هغه کار به مریض کوي. داسې به نو نه کوي مریض چې رالی او طبیب صاحب یې ولیدي، ډاکټر صاحب یې ولیدي چې هر رقم ډاکټر صاحب کول دی هماغسې وکړي. په دې خو انسان نه ډاکټر کېږي. مریض چې راغلی و ډاکټر ته ناست نو مریض خو د مریض په صفت باندې راغلی دی. نو که چیرې دی هغه کارونه وکړي یا هغه خوراکونه وکړي چې ډاکټر یې کوي، نو دا به مریض ته تاوان وکړي که به ګټ ورته وکړي؟ خامخا به تاوان ډېر ورته وکړي. سرما انگور را زیان ندارد اما غوره را زیان دارد که در راه است. سرما یخ، انگور لره، زیان تاوان ندارد نداره. انگور څه وخت پخیږي؟ د انګور وخت معلوم دی؟ این مت ستاسو خاطر دا خاطر څه فرق لري؟ انګور خو څو ورځې بعد څو عمر بعد چې دا د څیلې پر تیر شي، دوبی باندې تیر شي، منی راشي، میزان راشي. د میزان په وخت کې کېږي که نه؟ دا د میزان د منی هوا نو کې یخي، دا د منی هوا چې ده دغه یخ چې پر انګور باندې راشي تاوان نه ورته لري. کله کله ګټه لا ورته وکړي مګر تاوان خو بیخي نه ورته کوي. مګر و چې انګور پاخي او که انګور غوره وه یعنې تروه وه نه وه پخ سوې او یخ پرالي، هغه دغسې غوره پاتېږي، خرابېږي. نو سرما یخ انګورو ته زیان نه دارد، تاوان نور ته رسوي، ولې انګور پاخه سوي دي. اما غوره را زیان دارد، غوره ورته بیا تاوان کوي چې هغه اومۍ نه یې پخ سوي، هغو ته ډېر تاوان کوي که درا چې هغه په لاره کې. نو استاز، پیر، مرشد دا چې دی هغه ته بعضې اعمال داسې وي
چې دته تاوان په دې نه کې چې د دې علاج هم زده کوي او تاواني کار دی کې علاج هم زده او مرید ته هغه شی تاوان کوي کې ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نشدا یعنی یو انسان و کمال ته چې ورسیږي کامل انسان شي نو هغه الله جو داسې مقام ته ورسي چې ليغفر چې بخښه وکړي لکه تعالی الله خدای تعالی ما هغه تقدمه چې په خاطر سوی دي من ذنبک د ګناه او ستاسو او ما تأخر هغه چې ورسوي دي یعنی د کامل انسانانو ګناه مخکنی ورستنی الله ورته معاف کړی د کاملو د نبیانو او نو وای څوک چې دغه ځای ته نوی رسیدلی د نبی مقام ته نه رسیدلی هغه دی د داشان څه د موسیقي د مثال په ډول باندې درته وایم حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم ورک محبوب ترین د عالم دی کنه څو به بیان کړی وي ها څو ها نه دی یولس دانی یولس نکاوی کړی وي اما نشزیه په یو پلاج باندې وي نشزیه په یو پلاج باندې وي نو کچيري یو امتی را ولاړ شي او نشزیه وکي تاوان دي کته پیدا ده ها امتی نشي کولای چې نشزیه وکي نو چې درته وایي هغه کوه او هغه چې دی په خپله کوي هغه بعضې شیان دي چې په ده پورې خاص دي بل څوک یې نشي کولی بل چاته اجازت نشته دغه کارونه بعضې کشران سالکین یا بعضې کشران مریدان یا بعضې کشران شاګردان مازدیګر مال چې زه ناست یم نو دی چې راشي هلته مخامخ یا بغل ته کښېني نو دی فوټو پر ځان باندې راوپي چې مخ هم پټ کړي او دا سر هم ځمکې ته ورسوي یعنې زه خو نو داسې زورور مراقبه مې شروع کړه او دی نو د ذکر نوم هم نه دی زده چې ذکر څنګه کېږي دا چم هم نه یې زده اما ډېر د صوفیانو ډېر ځان وپېچي دی چې په دې باندې کار کېږي ډېر کار نه کېږي د کشرانو دپاره د سالکینو دپاره خدمت پکار دی هغه به خدمت کوي او هغه مراقبي او هغه چې دي هغه د مشرانو کار دی خدمت د کشرانو کار دی نو چې درته وایي هغه کار کوه هغه چې دی یې کوي اوس نو که یو کوچنی هلک وي راولاړ شي او هغه د یو پیر صاحب پر ځای باندې کښېني د هغه په رقم باندې کښېني د هغه په رقم باندې ګرځي د هغه په رقم ناسته ولاړه کوي ښه یې چې که بد یې تاوان دی که ګټه تاوان ټول زهر تاوان حضرت غوث الاعظم صاحب مبارک قدسنا الله تعالی بسر العزیز مبارک یو وخت ناستو او مخ ته یې سره کړي چرګان پراته وو چرګ غوښه وه یو چرګ و سور کړی و کباب سوی و دا یې مخ ته پروت او دا د چرګ غوښې خوړلې په دې وخت کې یو بل شاګرد و د هغه شاګرد چې و هغه هندلې ورته ګرځېدې خدمت یې کاوه اما هغه شاګرد ته د فریض ورکړی و چې ته به ډوډۍ دغه اندازه ورښولې چې ته به دا رقم ډوډۍ خورې مطلب ډېره محدوده ډوډۍ حتی وچه ډوډۍ و اوبه یا مثلا ډوډۍ و شلومبې یا داسې شی ورته مقرر کړي نو مرید ډېر خدمت هم کړی و او ډوډۍ هم ډېره کمه خوړل په دې وخت کې هغه مرید چې و هغه شاګرد د خادم د هغه مور راله او غوث مبارک ته وویل نو د مور شفقت دی ول دا زما د زوی څه دي چې جوړ کړي دي دا یې څونه په زحمت کړی دي دا څه رقم پرېزونه دي چې ورکوي خپله ناسې چرګان خوري او په نورو باندې په وچې ډوډۍ خوري دا نو کار دی اعتراض یې وکړ د مبارک ناستو چرګ غوښې خوړلې شاګردانو ته مطلب ډوډۍ د هغو چې وه مقیده وه په اندازه باندې وه
نو ښځې شکایت وکړي چې خپله ناسې چرګان خوري او په دوی باندې نو وچې ډوډۍ خوري. نو د مبارک داسې ولې چت اشاره کړه والقم باذن الله ولاړ څه په امر د خدای. اسر کړي چرګ الله جل جلاله ژوند ورکړي حیات ورکړي چرګ ولاړ څه پر اندلې وګرځېدي. نو د مبارک ورته ویل ښځې ته ویل چې ستا زوی و دغه ځای ته ورسېږي بیا د دیم چرګان خوري نو د ته هم د چرګانو اجازت دی. اوس که دی چرګان وخوري بیا دغه ځای ته نشي رسېدلی. اوس یې د چرګانو د خوړلو وخت نه دی چې هر وخت دغه ځای ته راورسېدي بیا به دی چرګان خوري. نو مولانا سمبرک وایي تاسې همیشه د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو د اقوالو د دوی د خبرو ډیره اتباع کوي چې په خبره کې څه درته وایي هغه خبره مني. د دې په خبره کې ډیر لوی حکمت پروت دی، د دې په خبره کې ډیر لوی اثر پروت دی. د مرید د فاره د پیر خبره په صداقت منل پکار دي. یو خو منل داسې وي چې مطلب هغه مرید یا شاګرد ناست دی او دغسې سر د سره وشړو وکې دغسې د وایي وکې منې وکې. یو خو دغسې د سر ښورېدل دي، یو د سر ښورېدل دا دي چې په حضور او په غیاب کې هغه مرید ځان په خبر باندې مکلف وبولي. لکه زموږ استاد به ماته قصه کوله چې یو عالم رایات کې حضرت مولانا شعیب صاحب نومېدی چې هغه رالی یو وخت خپل پیر مبارک ته د مازدیګر وخت و نو پیر مبارک ته ویل چې ذکر راکړه. هغه ویل مولانا صاحب لاړ شه مسجد کې کښېنه ته ذکر څه کوې. استاد یې دا خبره ورته وکړه، مرشد مبارک دا خبره ورته وکړه. مولانا صاحب لاړې په مسجد کې کښېنستی د مازدیګر وخت 3 ورځې په مسجد کې ناست و، د ورځې او د شپې. په دا 3 ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې. 3مه ورځ استاد مبارک چې وپوښتنه وکړه دغه مولانا دلته دا یو ملا معلومیږي دا ملا څوک دی ډوډۍ ته هم نه راځي او ګرد ورځ په مسجد کې ناست دی او وخت چې ویني مسجد کې ناست دی څوک دی دا؟ نو بیا دی راوغوښتې پوښتنه وکړه چې ته څوک یې چې دلته ګرد ورځ مسجد کې ناست دی؟ ته اوس خو هغه ملا یم چې هغه رالم تا راته ویله تا هلته ذکر څه کوې لاړ شه مسجد کې کښېنه دا دې مسجد کې ناست د ورځې او د شپې 3 روزه ډوډۍ هم څکه ونه کړله. دا مولانا صاحب و مولانا شعیب صاحب پر قاضي باندې ډېره ښه شرحه لیکلې ده، ډېر لوی عالم دی او ډېر زیات طالبان یې درلودل، ممتاز عالم دی. نو دی مبارک د خپل پیر څه ذکر لا نه و اخیستی، په دغه اندازه عقیده او په دغه اندازه اتباع ول دا خبره یې وکړل. د دې خبرې باید دغونه اندازه زه عملي کړم. حضرت میا عبدالحکیم صاحب مبارک چې د په لوی میا صاحب باندې مشهور دی د قندهار چې هغه د بنوریه طریقې ډېر لوی امام دی، ډېر لوی شیخ مبارک دی. هغه یو وخت پیر مبارک ورته ویل لاړ شه زه د اسانو خدمت کوه. 14 کاله د اسانو خدمت وکړي، د پیر مبارک د اسانو خدمت وکړي او د شپې به د اسانو په طویله کې بېدېدی، ډوډۍ ته هم نه راکلي، د ورځې به کلي هلته به یو ځای نعنا رانیوله یا هغه نعنا بیا خرڅول، د دغه نعنا ته خرڅولو رانیول څه بیا د ماښام ګوله پیدا کول، د پیر په دربار کې ډوډۍ هم نه خوړل، په دغه خپله ګزاره کول، په دغه باندې خپله زندګي کوله، دغه نعناوې پیدا کول، دغه به خپل هم خوړل. 14 کاله یې د اسانو خدمت وکړي چې بیا پیر مبارک پر ده باندې د نانا عبدالحکیم نوم کښې شوی چې پاکستان کې ورته په نانا صاحب مشهور دی. صرف د پیر مبارک د یوې خبرې امر هغه یې دغونه اندازه اتباع یې وکړه. نور مشایخ مبارکه نور کم کسان چې کمال ته رسېدلي دي هغه د خبرې په منلو باندې رسېدلي دي چې خبره یې منلې ده، او دا چې استاد دورې شي او د ده به حالات چپه شي چې هغه ولاړ وایي زه اوس خدای نسته پروا نه لري اسې ما در سر تېرېده کوي. دا در سر تېرېده والا د دې و د کامیابۍ مخ به نه سر ولیدل بغیر د الله جل خصوصي فضل څخه.
نو همیشه د مولانا صاحب مبارک یوازې نه بلکې د ټول مشایخ مبارکان توصیه ده چې تاسو د مشایخ مبارکانو د خلوص چې کوم خبر راووتل دا خبره به پر اتباع کوي او منی په ډیر غوره اوري. گر ولی زهره خورد نوش شود ور خورد طالب سیاه هوش شود. گر ولی که یو ولی زهر خورد وخوري نوش جان د شود کیږي. ولی چې زهر وخوري الله یې د نوش کوي، یعنی هغه شی چې په ظاهره تاوان کوي هغه شی الله جل جلاله د لپاره نوش ګرځي. ور خورد کی وخوري طالب سیاه هوش شود، سیاه هوش کیږي، یعنی فکر به نورم تباشي. زموږ یو پیر مبارک دی، زموږ د آغاجان سمر څخه دریم یا څلورم پیر مبارک مولوی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مبارک نومیږي. هغه د ډیر لوی اولیاء وشو. د هغه په زمانه کې د دې په وطن کې د وبا مرضی راغی. د وبا مرضی راغله نو ډیر انسانان په دې وبا په مرضی باندې مړ شول. خو د یو مریدو چې په باندې ډیر ګرانو نو هغه تم دغه مرضی ورسېده. په یو پلای په دغه یو ورځ ډیرو طبيبانو ته په وخت کې او ډاکټران په وخت کې نو طبيبانو نو طبيبانو ته یو وی طبيبانو چې هر څونه علاج کاوه د مرضی سختېدل. څو چې ټول طبيبانو جواب ورکړي چې دا امکان بالا د جوړېدو نه لري. نو کوړته پروتو او ټول د زکندانو د قبرو د کفن په حساب شي ګرځیدل. نو په دې وخت کې د یو څوک راوستوي خپل پیر مبارک ته حضرت خواجه محمد عثمان صاحب. خواجه محمد عثمان صاحب فورا ورته ورسې ګلکند ورکړي. اوس نو ګلکند په دې مریض کې سخت نقصان کوي. ګلکند چې سړی قبضي او ګلکند وخوري نو الله جل جلاله قبضت لري کوي او معده کې نرموالی پیدا کیږي. او د وبا په مرضی کې سړی په یو په لس دقیقې کې سړی د تشناب ضرورت پیدا کوي. او په دې کې چې ګلکند وخوري نو خو نور سړی د کار باسي. خو د مولانا د خواجه محمد عثمان صاحب خبره مریض ګلکند وخوري چې څنګه ګلکند وخوري الله جو په هغه ورځ په نیم ساعت بعد یو ساعت بعد شپه ورته دي. الله جو طبيبان ټول ورته حیرت وړل چې دا څنګه لاله ده خبره. نو اولیاء کرام په خپل چې زهر وخوري یا یو چاته امر وکړي شوی دا کار وکړي. ګر ولی زهر خورد نوش شوی دغه نوش جان کیږي. او ور خورد طالب کې طالب د ځان وخوري سیاه هوش شوی هوش فکر او عقل بین ما بین اولاد شي. رب هب لي از سليمان آمد است که مجه غیر مرائي الملك دست. حضرت سلیمان اسلام ورکړه تعالی ته څنګه دعا وکړه؟ ول رب هب لي من لدنك رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. قصدي څنګه رب هب لي من لدنك رب هب لي يا غمل رب هب لي ملكا انك تجي انك انت الوهاب. سليمان عليه السلام دعا وکړل ول خدای ما ته داسې پاچی راکه چې بل چاته نشي چې زما ورسته به هیڅ چاته و نشي. هیڅ چاته خدای ته داس پاچی ته چاته نه ورکړ. د سلام پر کوم پاچی بل هیڅ نه ده کړ. ګوره انسانان، پیرانان، دیبان، حشرات، مرغان، د دشت حیوانان ټول د تابع و. باد د تابع و. ټول مخلوقات الله د تابع کړو. دا چې پاچی چې سلام کړ بل هیڅ نه. خدا دا دعا کړو ول خدای ما ته داسې پاچی وبخښه. نو رب هب لي السليمان آمد د سليمان اسلام را سره غلي دي دا روایت کې مجه چې مرا کوي غیر مرا غیر لرزمائل ملک او دسته دغه صفاچی و دسته داسې قدرت او پاچی بل چاته مور کو.
تو مکن با غیر من این لطف وجود این حسد را ماند اما آن نبود تو مکن تو مکو ای خدای با غیر من غیر لما سره این لطف وجود دغه مهربانی او دغه سخا خدای دغه سخا د بل چا سره مکو الله ته وایي و یا الله داسې سخا چې زما سره دې کړ د بل چا سره مکو داسې پاچي چې دې ما سره کړ بل چا ته مور کو داسې جود و رحمت چې دې ما سره کړ بل چا ته مکو نو مولانا سمر کوي وایي این حسد را ماند دا حسد سره تشبیه لري این دا خبره حسد د حسد سره معنی تشبیه لري لکه دا چې د حسد خبرې چې د دنو پر بل چا نه فرض کیږي اما ان نبو دا د حسد خبره نه وس که زه ته وایو چې الله ته داسې مسجد بل چاته مور کوله که ما ته شرک کړي یا الله داسې طالبان بل چاته مور کو یا الله داسې الله شرف الدین بل چاته مور کو یا الله دا پلانکې کار داسې مکو که موږ تاسو دا خبره وکړو دا زموږ لپاره حسد دی دا بغض دی دا خبره ناروا ده دا خبره حرامه ده چې موږ کوو بلکې ته به وایې یا الله دا هر چا سره احسان وکړه یا الله هر چا ته نعمتونه ورکړه یا الله هر څوک ونازوه ته به دعاوې خلکو ته کوې دا به نه کوې چې واده مه کوه اما سلیمان اسلام وکړي ولې د سلیمان علیه السلام کار هغه نوش دی زما او ستا دپاره دا خبره زهر ده هغه ته ګټه ده زما او ستا دپاره زهر ده دا خبره زه ورته کې وکړو دا حسد دی سلیمان اسلام چې کوي هغه حسد نه دی د هغه دپاره رحمت دی نکته ایلا ینبغی میخوان بجان سر من بعدی را سر من بعدی ز بخل او مدان نکته ایلا ینبغی وای د لا ینبغی نکته میخوان وای بجان زړه د اخلاص سر من بعدی را هغه سر د من بعدی لره بخل او د خدای تعالی مدان نه بوله دا چې سلیمان اسلام وایي چې لا ینبغي لاحد من بعدي چې زما وروسته هیڅ چاته نه شایي دا وایي د بخل څخه مه بوله بلکې دلته لا ینبغي سته د لا ینبغي طور سلیمان اسلام وایي د لا ینبغي څه باید ته دا خبره زده کړې بلکه اندر ملک دی او صد خطر مو به مو ملک جهان بود بیم سر بلکې اندر ملک په پاچی کې دید ولیدي او د سلیمان اسلام صد خطر څه خطر اصلا سلیمان اسلام په دې پاچی کې په صلحا او خطرونه ولیدل مو به مو ورشته په ورشته ملک جهان پاچی د جهان بود و بیم سر او دا وهم د سر یعنی خطر د ایمان ورسره او خطر د سر ورسره و د خطرونو ډک کار و دا ډیر خطرناک کار و دا باچی نو چې ډیر خطرناک و د شفقت دپاره وویل د مهربانۍ دپاره وویل یا الله داسې پاچي بل چاته مور کوه بیم سر با بیم سر با بیم دین امتحانی نیست ما را مثل این بیم سر د سر وامر سره دی بیم سر بیره د باطن ورسره ده چې باطن د انسان خراب شي باطن یې د دنیا او د حکومت په محبت باندې مبتلا شي بیم دین د دین خطر ورسره دی چې انسان په پاچي کې بېدینه کیږي انسان چې پاچا شي حکومت پیدا کړي دین یې د مابین ځي د باطن ذکرونه و باطن و نورانیت و دا شان یې د مابین ځي د سر خطر لا ورسره دی خودکشي به پروسه انتحاري به پروسه څوک به پټاو پروسه څوک په څه پکې دا ګر خطرونه ورسره دي امتحانی نیست و امتحان نسته ما را موږ در مستین د دې پر کب باندې زورور او لوی امتحان بل نسته پس سلیمان همتی باید که او بگذرد زین 100,000 رنگ و بو پس سلیمان همت باید دی که او چې هغه سړی داسې سړی په کار دی چې د سلیمان علیه السلام پر کم همت و طاقت و غیرت الله ورکړي که او چې هغه بگذرد تیر زین 100,000 رنگ و بو تر دغه په 100,000 رنگ و بوی یعنی دغه باچی در خوندونو چې تیریږي سلیمان سره رقم طاقت غواړي هر سړی نشي کولی با چنان قوت که او را بود هم موج آن ملکش فرو می بس دم با چنان قوت دغه څه قوت سره که او را چلان سره بود هم دغه رنګ موج آن ملکش موج څپې آن ملکش هغه پاچی ده فرو می بس دم د هغه سایه ورتړل د هغه لارې بندول څنګه بندول
خوان القینا علی کرسیه چون بمان از تخت و ملک خود تهی. پرانسه کې یو قصه راځي بیا به وروسته مستوس په ترجمه کې راشي چې القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. یو وخت کې صلی الله علیه وسلم د امتحان رالی دا روایتونه راځي د مفسرینو چې وایي د خپل ګوتمې هلته ایښې وه بس په دې وخت کې یو جیب رالی د صلی الله علیه وسلم ګوتمې یې راواخیسته په خپله ګوته یې کړله او رالی د صلی الله علیه وسلم په پاچي باندې کښېناستی او بس خپل امرونه یې شروع کړل. سلیمان علیه السلام 40 ورځې د پاچي څخه معطل شو. پاچي دیو په لاس کې ونیول، شیطان په لاس کې ونیول. ولې وایي سلیمان علیه السلام ډېر لوی حکمت چې و په دا ګوتمۍ کې و. نو وایي ګوتمۍ هغه شیطان په لاس کړل، بیا نو 40 ورځې دا شیطان پاچي وکړل، ټول شان د شیطان در امر لاندې شول. نو وایي ګوره دا د الله تعالی امتحان دی چې دغونه عظیم طاقت لکه د سلیمان سلام چې و بیا هم د الله داسې امتحان باندې رالی. خوان وی وایي القینا علی کرسیه وویله چون به من چې پاته سو از تخت و ملک خود د خپل ملک څخه تهی خالی پاته سو. چون برو بینشست زین اندوه چون برو بینشست زین اندوه گرد بر همه شاهان عالم رحم کرد. چون برو چې په صلی الله علیه وسلم باندې میشه کښېنستی زین اندوه د دغه څه ګرد یعنی یو څه ګرځ یو څه غبار د باطن ورته رالی او یو څه فکر دلته بند شو. بر همه شاهان عالم پر ټول پاچاهانو د عالم یې رحم کرد، رحم باندې وکړي پر ټول عالم پاچاهانو کې چې یا الله چې زما دغه حال دی د نورو پاچاهانو به څه حال وي. په دغه وخت کې د دعا وکړل. شد شفیع گفت این ملک و لوا با کمال ده که دادی مرمرا. شد شفیع د صفت شفاعتگر شو شفاعت وکي و گفت ویل ول این ملک و لوا دغه پاچی و دغه بیرغ با کمال دغه کمال سره ده ورکه که دادی چې ورکړي مرمرا مال ما ته چې په څونه کمال او هنر باندې راکړي چې دغه کمال او هنر ولري هغه چا کې ورکړه او چا کې مور کړه. هر کرا بدهی و بخشی از کرم او سلیمان است و آنکس هم منم. هر کرا بدهی اچاته چې ورکه دغه صفاچی و بخشی بخښنه ورکه از کرم د کرم څخه د خپل سخاوت څخه دغه بخشش ورته کوي او سلیمان ست مغه بخمخ سلیمان وي او آنکس هم منم هغه سلیمان زایم هغه سلیمان زایم نو چې زایم بل څوک نشي کېدلی. او نباشد بعدی او باشد معی خود معی چی بود منم بی مدعی. او نباشد هغه سړی چې دغه صفاچی لایق وي نباشد نوی بعدی هغه زما څخه وروسته نشي راکلی او باشد معی هغه به زما سره یي زما سره معیت ولري زما سره به ملګری وي. خود معی به چی شي منم زه په خپل یم به مدعی به له دعوی څه یعنی دعوا او فخر او کبر نکوم په خپل زه هغه څوک یم چې دغه طاقت الله جوړ کړی دی او دغه طاقت سره دغه صفاچی را کړی دی. شرح این فرض است گفتن لیک من باز می گردم به قصه مرد و زن. شرح این بیان د خبره فرض است فرض دی گفتن ویل لیک من دونه خبر د منځ باز می گردم به تر گردم به قصه مردونه قصه ته د نه شو. نو اوس حضرت سلام چې دا خبره وکړل دا خو ظاهر مشت ورته ګور مشت وای د په بل چا د بچی نه پیرزو مګر حقیقت دا و چې دا یو شفقت و مهرباني و چې یا دول چې یا الله په دې پاچی کې چې دونه خطرونه دي نو یا الله بل چا کې مور کو داس نه چې بل چا ته پاچی مور کو دغه رقم باچی چې ایوانان د ستا تابع مرغان د ستا تابع دیبان د ستا تابع ټول مخلوقات ستا تابع باد ستا تابع خدای داسې پاچی بل چاته مور کوم ولې داسې پاچی د غونه قوت غواړي لکه د سلیمان ستم او خدای د سلیمان ستم طاقت خو په نور خلکو کې نشته نو چې نشته بل چاته د پاچی مور کوي چې نه باید خطر ورته ونه رسي. نو د دعا شفاعت و رحمت و دعا و مهرباني و که داغه دعا مشتس وکو دا از مشتس لپاره حسد دی از مشتس لپاره گناه عظیمه ده گناه کبیره ده. نو ځکه مولانا سم کړ چې کم کار چې استادان مشایخ مرشدان یې کوي هغه کار ته مکو دغه په حکمت نه پیژې کوم څه چې دی وای هغه کار کوه. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی ال سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی الله علیه